نن درته ډېره ښکلې ویډیو لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د دغسې اسلامي معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. او که تاسو سره د اسلامي معلوماتو اړوند هر قسمه پوښتنه وي نو لاندې کمنټ کې وکئ، مفتي صاحب به یې ضرور تاسو ته په بله ویډیو کې ځواب درکړي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمه پوښتنه کړې وه، یو وړه غونې دانه را باندې راختلې وه، هغه مې ماته کړه او بیا راته پته نه وه، مازدیګر لمونځ مې وکړ، ماښام مې وکړ. محترمه که چېرته دې وینه کړې وي یا اوبه یې کړې وي، تا پکې کړې وي دومره اوبه که تا پرېښې وی نو هغه بهېدلې، نو بیا دې اودس مات دی. چې اودس دې مات دی نو مازدیګر لمونځ دې نه دی شوی، ماښام لمونځ دې دوباره کړی، مازدیګر لمونځ قضایي بیا دوباره راوړه. او که نه وینه مینه نه کول، همداسې دانه وه تا غوڅه کړله، وینه نه ده کړې، نورې اوبه هم ترې نه دي وتې، نو بیا خو اودس ورسره نه دی مات.